بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 18 د دسمبر کال 2015 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو حضور ته حاضر یم. دا زما د نن ورځې دویمه برنامه ده او هغه وعده وه چې دې کې به ستاسو پوښتنو او بعضې سیاسي موضوعاتو باندې به بحث کوو. مخکینی برنامه کې تاسو د افغانستان متعلق ډېر ښه خبرونه او که چا نه دي اورېدلي ورشئ هغه واورئ، ځکه چې هلته ډېر ښه خبرونه د افغانستان سره د چین کومک، د روسیې کومک او د هندوستان نظامي کومکونه او د افغانستان پیاوړتیا دفاعي هوایي او د میزایلو په واسطه دا ډېر ښه خبرونه دي. دا هلته ما تاسو ته درکړي دي، لاړ شئ هغه برنامه ضرور وګورئ. اوله پوښتنه د امان الله سرپاس ده. دی وایي چې یوې خواته وایو چې امریکا پاکستان ضعیفه کوي ترڅو اټوم قوت ترېنه واخلي او خپله اډه جوړه کړي، یعنې په ګوادر کې اډه جوړه کړي، او بلې خواته بیا وایو چې لوی افغانستان به جوړیږي او بهر ته به لاره پیدا کیږي. نو ګرانه وروره، زه خو مشوش کړی یم تاسې چې دا به څه رقم کیږي. دې کې ښکاره خبر ده چې دا دوه ضد و نقیض خبرې دي او ما دې باندې کافي تاسو ته تفصیل ورکړی، تشریح مې ورکړې ده او یو ځلې نه بار مې ورکړې ده. نه تنها چې خپل په برنامو کې مې ورکړې ده، په تلویزیونونو کې مې ورکړې ده. هغه دا ده چې دا مبارزه چې اوس روانه ده، دا چې اوس مجاهدین قرباني ورکوي، شهادت ورکوي، دا لپاره د دې چې دا دواړه سیمې ازادي شي، یعنی بلوچستان او خیبر پختونخوا او لوی افغانستان جوړ شي. دا زمونږ اراده ده، دا د بلوچو او د پښتنو اراده ده او د ګوادر کې زمونږ خپل بندرګاه جوړول دي. تر پروسه کال پورې دا د امریکا هم همدا دغه چې دا سیمه به پاکستان به تضعیفه کیږي، هغه نه به اتوم اخیستل کیږي او دا سیمه به افغانستان سره الحاق کوي. دغه چې اوس تاسو ته چې دا سیمه به پاک امریکا اخلي، دا د تازه معلوماتو په اساس زه تاسو ته دا خبره کوم چې یو کال رئیس د امریکانو لږ فکر بدل شوی دی. هغې وایي چې ښه دلته دا مبارزه کیږي، نو دغه سیمه که زما کنټرول کې راشي، زه خپل قوا پکې کوزه کم، زما اډه دلته اوسي، خو دا خو به ماته ډېر ښیي. یعنې دا یو فکر دی چې امریکایانو سره پیدا شوی دی. هغه فکر چې ورسره و چې دا د افغانستان تاریخي خاوره د افغانستان سره به یو ځای کیږي، دی اوس دا فکر کوي چې ګوادر او خیبر پختونخوا که دا دواړه زده کم، ګوادر به زما بندرګاه شي او خیبر پختونخوا کې وزیرستان شمالي جنوبي دې د زیرمې به مې لاسته راشي. خو بله خبره دا ده چې آیا تر کوم حده په امریکا په دې کې کامیابېدی شي، ځکه چې دلته کوم مبارزین چې مبارزه کوي، قرباني ورکوي، خو په آخر کې خو دوی سره به خبره کیږي که نه. نو په هلته به بیا ګورو چې امریکا که دی د فرزند دې ته وادري چې تاسو دا سیمه ځان ته جدا کړئ، موږ تاسو سره کومک کوو او دلته به زه یمه، او یا که فرزند دا خلک دوی سره نه مني او وایي چې نه موږ هماغه لوی افغانستان سره یو ځای کېږو، هلته ځو. دا بله خبره ده. یو بل خبره دا هم ده که امریکا فرزند رام شي دې سیمې ته، چې فرزند 130 کاله پس د ډیورند د کرښې نه پښتانه سره یو ځای کېږي، خو که امریکا غلطه لوبه وکړي او راشي سیمې ته، خو امریکا خو هم ډېر وخت نشي پاتې کېدلی، خو مجبوریږي چې بیا خلک په تنګایي او سیمې نه به وځي، په بالاخره بیرته به لوی افغانستان او دا پښتونخوا به سره یو ځای کېږي او جوړیږي به. نو خبره دا چې په نهایت کې پلان همدا دی چې لوی افغانستان به جوړیږي. ممکن دی به نړیوالو سیاستونو په رڼا کې لږ څه ستونزې جوړې شي، لږ پرابلمونه جوړ شي، لږ دغه دا به راځي، خو په دې سټیج کې په دې مسایلو څوک خبرې نه کوي، نه امریکا پې خبرې کوي، نه مجاهدین پې خبرې کوي. اوس خبره دا ده چې پاکستان باید ووهل شي، پاکستان باید د دې نه لرې شي، بیا به بعدي اقدام ته به ګورو چې افغانستان او مجاهدین سره څه کوي. که افغانستان او مجاهدین سره یو ځای کړه، بیا امریکا هم څه نشي کولی. دا اوس تاسو د پوښتنې ځواب. هیله ده چې تشویش مو ختم شوی اوسي او دا پوښتنه ما یعنی دا لسم ځل نه به هم زیات ما په دې باندې بحث کړی. حکمت الله وردګ ورور وایي چې افغانستان لپاره د پاکستان اراده ډیره بده ښکاري او ډیره بده ده. آیا امارت اسلامي څه بنیادي تصمیم نیولی دی د په مقابل کې؟ د ډیورند د هغې خوا میشتو د خلک هم یعنی دغې کېږي، تنګول کېږي او هغوی باندې فشار دی او هلته هم دی وایي چې که وژل کېږي زموږ ورونه وژل کېږي، یعنې که هلته هم جنګ کېږي، دا جنګ چې دی دواړو غاړو ته. دا بالکل ستاسو دا خبره صحیح ده چې اوس په پنجاب کې هلته کوم عسکر او پولیس لري و هغه هره ورځ وژل کېږي، خو هغه هم پښتانه دي،
خو اوس فعلا دی چون د هغې په حکومت څه دی د هغې په لاس کې دي د هغې په ذریعه باندې دوی استعمالیږي او کله چې د هغې په لاس باندې دوی استعمالیږي دا وژل کېږي. نو بله ستاسو پوښتنه دا ده چې اسلامي امارت کوم پروګرام ورته لري. نو څنګه چې تاسو خپله اشاره کړې وه چې ډېر موضوعات د هغه باید ونه ویل شي، خو رمز همدا دی چې تاسو ښه پوهېږئ چې کومه لوبه 40 کاله په پاکستان موږ سره کړې وه چې هر څه به یې کول او بیا ویل چې خدای دې نه کړي زه خو نه یم دا خپل افغانان دي. نو هماغه لوبه ورسره روانه ده. هیله ده چې تاسو په دې باندې پوه شوي اوسئ چې داسې نه ده چې اسلامي امارت بې خبره دی، داسې نه ده اسلامي امارت دا هر څه داسې سربخوده روان دي، هر څه سربخوده نه دي روان. مسایل ډېر عمیق دي. او بل دا دی چې همیش زه تاسو ته وایم چې د هغه د مدرسو بیت د قندهار سره دا یو ډېره لویه وسله ده چې موږ یې دلته لاس کې لرو او دې وسلې نه پاکستان یریږي. که دا شی یو فتوا قندهار نه راغله او دلته یو حرکت شروع شو بیا پاکستان ځان ورته نشي ټینګولی. نو د ده لپاره دلته پروګرام بالکل شته دی. دا کارونه ټول د پروګرام لاندې روان دي او کامیابه روان دي او ډېر ښه روان دي. ښه دا ده چې بعضې مسایل تاسو څنګه خپله اشاره وکړه همداسې باید پرېږدو. صرف دا وایي چې هر څه چې روان دي اسلامي امارت پالیسي ډېره ښه ده. دا د پاکستان داخلي مسله ده، زموږ پکې غرض نشته دی دوی د خپل مسله حل کړي. موږ هلته نه جهاد اعلان کړی دی نه د جهاد دغه هم کړی دی. موږ په افغانستان کې په حساب خپل د اشغال په مقابل کې جهاد وکړ او وطن مو خپل آزاد کړ. اوس هغه مبارزین چې دي لګیا دي خپل د ازادۍ لپاره بالکل الله دې کامیابه کړي. موږ د هغې ته دعا کوو مګر نور زه د افغانستان پکې کوم مداخله نشته دی. راځم د سمیع الله نوري ورور په نامه چې 4301 نمره ده. دا وایي چې آیا دا رښتیا ده چې د لشکر طیبه ډلې ویلي چې د افغانستان کې د ټي ټي پي خپل حمایت لري نه کړي، یعنی افغانستان د ټي ټي پي نه خپل حمایت لري نه کړي نو دوی به په افغانستان په ضد د آیسای سره ودرېږي؟ او آیا په افغانستان کې په افغانستان باندې کوم فشار اچولی شي که نه؟ دلته څو خبرې دي. یو خو دا دی چې لشکر طیبه یا لشکر جنگوي، لشکر اسلام، انصار الاسلام، جیش محمد، دا ټولې ډلې چې دي دا د آیسای ډلې وي، آیسای جوړ کړي دي او دا اوس نه دي جوړې شوي. دا چې کله د افغانستان جهاد د روسانو مقابل کې شروع شو او د امریکایانو پیسې دلته راتللې او امریکایان ډېرو خبرو باندې سترګې پټولې لپاره دی چې د روسیې جنګ ورته ډېر مهم و نسبت د نورو وړو مسلو نه. حتی د پاکستان د اتوم باندې سترګه پټه کړه او اجازه یې ورکړه چې اتوم جوړ کړي، خو د روسیې وهل ورته د اتوم د پاکستان نه مهم و. ځکه هغې ویل چې اول روسیه وهم بیا د پاکستان اتوم چاره اسانه ده. همدارنګې په دې وخت کې جنرال ضیاء الحق دا پروګرام جوړ کړ چې راځه دغه امریکایان خو دلته دي پیسې را روانې دي اسلحه راځي د مجاهدینو په نامه، چون خبره د جهاد و مجاهدین ته د ډلې جوړ کړې د مجاهدینو په نامه، خو په کشمیر او په هندوستان په مقابل کې چې په هغې کې همدغه لشکر طیبه، لشکر جنگوي، جیش محمد چې د اظهر مسعود شي، حافظ محمد سعید شي، د دې په ذریعه باندې دا په 1988 په لسیزه کې دا جوړ شول. او دغه خبره ده چې ځکه تاسو زما برنامې منظمې ګورئ ما بار بار دا خبره کړې ده چې دغه پاکستان چې وایي چې افغانستان کې 22 ترهګرې ډلې دي او بیا د همدغې ډلو نومونه اخلي، د دغه ډلو نومونه ماخلي چې دا په افغانستان کې دي، در حالی چې دا په افغانستان کې نه دي. او ما خپل په کم از کم په لسګونو برنامو کې دا خبره کړې ده چې حافظ محمد سعید هم په دغه کې دی، په لاهور کې دی، او مسعود اظهر هم چې دی په لاهور کې دی. نو څنګه دوی دا ادعا کوي چې دا لشکر طیبه او لشکر اسلام دا په افغانستان کې دي؟ دلته د دې خلکو دا اعلان چې موږ به د آیسای سره ودرېږو، الحمدلله دا په خپله زموږ موقف ثابتوي چې دا ډلې د افغانستان نه دي، نه په افغانستان کې دي، دا د پاکستان ډلې دي، د آیسای ډلې دي. او دا چې ویلې موږ آیسای سره ودرېږو، وروره تاسې آیسای سره نه ودرېږې، تا آیسای جوړ کړی، تا نه آیسای ګټه اخلي او دا اعلان هم در باندې آیسای کړی دی، دا اعلان هم در باندې آیسای کړی دی. کیدای شي چې د دوی مشران هرگز د اسلامي امارت مقابل کې دا خبره ونه کړي، ځکه د دې ټولو ډلو که امارت اسلامي ډله ده، که فرضاً د ټي ټي پي ده، که جیش محمد دی، که لشکر، دا جهادي ډلې دي او جهادي ډلې هېڅکله یو د بل په مقابل کې نه ودرېږي. دغه کوم اعلان هم چې شوی دی دا آیسای
په یو تخنیکی توګه د دوی باندې دا کړی دی ترڅو د دې نه په خپله ګټه واخلي. خو دا هغه ډلې دي چې دا تحریم شوي ډلې دي. دا لشکر طیبه، لشکر اسلام، انصار الاسلام، جیش محمد، دا د ملګرو ملتونو په قرارداد کې دوی هلته تحریم شوي ډلې دي او دا د پاکستان د ISI په بودیجه باندې کیږي. په هماغه وخت کې چې امریکایانو پیسې راتللې او اسامه بن لادن راوسته پاکستان ته چې د افغانستان جهاد شاته ودرېده، هماغه وخت کې د دغې ډلو لپاره هم د اسامه بن لادن نه دوی پیسې وختې ورکړلې. دوی هم د هندوستان د خوا نه تحریم دي، هم د امریکې د خوا نه تحریم دي او د ملګرو ملتونو مسودې پیش موجود دي، قراردادونه دي، یو نه 10 نه زیات قراردادونه دي. د سرې قلعه حمله چې په 2000 کال کې وشوله په ډیلی کې، دا همدې ډلې کړې وه. په هندوستان په پارلمان باندې چې 2001 کې حمله وشوله، دا جیش محمد اظهر مسعود کړې وه. په ممبئی ټرین باندې چې بام الوتی و په 2006 کال کې 109 کسه پکې وژل شوي، د همدې ډلې کړي وو. ممبئی اټک 2008 کال کې چې 170 کسه پکې وژل شوي، هغه د همدې ډلې کړې وه. او په همدې اساس باندې د دې په مقابل کې 2008 کې د ریزولوشن یا قرارداد 1822 پاراګراف 13 په دې نافذ شوی او دا ترهګره ډله ګرځول شوی و. همدارنګه په 2004 کې قرارداد 1526 پاراګراف 1 او 2 په دې نافذ شوی چې دوی دا ترهګرې ډلې دي. بنان دوی چې دا کوم اختار ورکوي، د دې د اختار یو کار زموږ په ګټه دا کوي چې هغه لیست کې چې دوی دا نومونه ورکول چې دا په افغانستان کې دي او افغانستان د دې حمایه کوي او نن دی وایي چې زه به د ISI سره ودرېږم او دفاع وکړم، دا د افغانستان د نظام تبرئه کیږي او دا زموږ د افغانانو دغه دی چې موږ ویلي چې افغانستان خلک نه ترهګر دي او نه ترهګر په افغانستان کې شته دی. او دا بار بار ما خپل برنامو کې ویلي چې دغه لیستونو کې دغه نومونه دي، دا خو د افغانستان نه دي، دا خو د پاکستان دي او د 40 کالو نه دا د ISI سره دي. نو بنان دې خبرې دا شی ثابت کړ. نو په دې اساس باندې تاثیر نه لري، کوم فشار نشي اچولی او زه فکر کوم که دوی دا اقدام هم وکړي، ټوله دا ډله چې ده د ISI سره نه ودرېږي. لکه TTP کې 90% TTP یو خواته ده، 10% یو TTP یو ډله ده چې هغه ISI اوس هم ساتلې ده او هغې نه کار اخلي. په دې ډلو کې که لشکر طیبه، لشکر اسلامي، انصار الاسلامي، جیش محمدي، دغه ډلې که ISI د افغانستان په مقابل کې ودرېږي، دې کې داسې ډلې دي چې په پنجاب کې به بل د ISI په مقابل کې ودرېږي. دې باندې تاسو مطمئنه اوسئ. هیله ده چې تاسو د پوښتنې ځواب مې ورکړی. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو د پروردګار عالمین ته سپارم. وما علینا الا البلاغ.